هلمند کې د جمعې د لمانځه تر اداینې وروسته زرګونه خلکو د غزې د اوسېدونکو په ملاتړ ولسي لاریونونه وکړه. لاریونوالو په خپلو خبرو کې ویل اسرایلو په غزې کې نسل وژنه پیل کړې ده او په بېرحمه ډول سره ستر بشري جنایت یې پیل کړی دي. دغو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د غزې د بشري ناورین د ختمېدو لپاره چټک اقدامات وکړي. مسلمانانو نن خو چې د کوم مسلمان لاس رسیږي په هر ځای کې هر څوک هر چیرې چې مسلمان پر هغه باندې بنن د فلسطین د مسلمانانو کومک کول، د هغو حمایه، د هغو نصرت او د هغو څخه د دوی د دښمنانو دفعه د الله د قانون د نګاه څخه فرض عین دی. لاریونوالو په خپلو خبرو کې په غزه کې د ښځو او ماشومانو په شمول ولسي وګړو مرګ ژوبلو ته په اشارې سره وویل غربي ټولنه د بشري حقوقو مدافعین نه بلکې د نسل وژنې عاملین دي. فلسطین د مسلمانانو څخه بې هیڅ اندازې زیات ظلم کېږي. موږ د عربي ملکونو سره د شپږ 50 اسلامي ملکونه دي ټول غلي پاتې دي. د دغو ټولو سره موږ په کلکه ووایو چې راسئ د فلسطین ملاتړ وکړو. که چېرته دوی د بشر حقوقو ته ژمن وای په فلسطین باندې به عام قتل نه کېدی، عام ولسونه به نه وژل کېدلی او دغه اسلامي ډلې یو طرفداري به شوې وای او دغه اسلامي ډله به سپورټ شوې وای، حمایت به یې شوی وای. البلد الذي ذاق مرارة الاحتلال وعرف معنى الجهاد والصبر نعلن أن قضية فلسطين ليست قضية شعب وحده بل هي قضية الأمة كلها. نحن نعلم آیا دا د فلسطین مسلمانانو په دا بشریت کې نشي راتلای که راتلای شي ولې دا دنیا که اسلام دی که اسلامي مملکتونه دي که کفار دي ولې چې بل ځای دا د بشریت نارې وکېږي دا د فلسطین پر برابر ولې دغه نارې نه وکېږي. د غزې چارواکي وایي د جګړې له پیله تر دې مهاله پر غزه د اسرایلو په بریدونو کې تر 450,000 زیات فلسطینیان شهیدان شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي.